د خوښۍ او پرمختګ درې غوړ او زبردست خبرونه. افغانستان د پرمختګ او پاکستان د لا خرابۍ پر لور. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی پنجشیر کې د 123,000 امریکایي ډالرو په ارزښت زمرود وپلورل شول. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې په اتم ځل د دغه ولایت له کانونو تازه استخراج شوي 2118 قیراته زمرود د یوې شفافې پروسې له لارې د 123,400 ډالرو په ارزښت د هیواد پر سوداګرو وپلورل شول. د یادونې د پنجشیر کې د زمرود کانونو استخراج له شاوخوا 2 کلونو درېدو وروسته د روان کال د زمري په 43مه بیا پیل شو او له هغه وروسته دا اتم ځل دی چې استخراج شوي زمرود د داوطلبۍ له لارې پلورل کیږي. د مسؤلینو معلوماتو له مخې اوس مهال پنجشیر کې د زمرود 200 کانونه شته چې له دې ډلې 500 فعال او پاتې نورې غیر فعال دي او ډیری دغه کانونه د یاد ولایت په حصې اول ولسوالۍ کې موقعیت لري. دوهم مجاهد وایي افغانانو ته له پاکستانه د پانګو د لیږد اسانتیاوې برابرې شوي. ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د سوداګرۍ د وزیر په مشرۍ یو پلاوي افغان پانګوالو ته له پاکستانه د پانګو د لیږد اسانتیاوې برابرې کړي دي. د هغه په وینا دا اسانتیاوې په هیواد کې د ځمکې د ویش په ګډون د جوازونو د ترلاسه کولو، توکو د لیږدولو او پانګونې د لیږد په برخه کې دي. ذبیح الله مجاهد وویل دغه کمیټه دنده لري چې له هغه ځایه راستنېدونکو کډوالو ته د پانګونې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. موږ دا خپل مسؤلیت ګڼو چې هغو کډوالو ته چې افغانستان ته راځي او پانګونه کوي ځمکه ورکړي او دغه راز د جواز د اخیستلو او پیسو او مالونو د لیږد په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې شي. شنونکي وایي د افغان سوداګرو راتګ سره به د پاکستان خراب اقتصاد لا نور هم خراب شي. دریم بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي. د احصایه معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان مریض کال په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره نږدې 1 میلیارډ ډالره راکړه ورکړه کړې ده. د احصایه معلوماتو ملي ادارې ویاند محمد حلیم رافع وایي له دې منځه 222 میلیونه ډالر صادرات دي چې تر ډیره هند، پاکستان، چین، ایران او متحده عربي اماراتو ته بیلابیل توکي صادر شوي دي. بلخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو کچه د تیرو کلونو په پرتله لوړه شوې ده. ځینې سوداګر ټینګار کوي چې د صادراتو د زیاتوالي په موخه باید بندرونو کې د دوی ستونزو ته هم پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي کمیسیون ویلي چې د روان زیږدیز کال په 11 میاشتو کې د څه باندې 1 میلیارډ 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.